دا یو څو د غزل شعرونه دي چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي. چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي، ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نه شي. مننه. چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي، ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نه شي. او چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نه شي، چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نه شي، په سر به پاس وي خو اسمان هډو کېدلی نه شي. او ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي. ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي، دا به بل څوک وي زما ځان هډو کېدلی نه شي. ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي، دا به بل څوک وي زما ځان هډو کېدلی نه شي. مننه سر، مننه. او د سخاوت او د غیرت دواړو په ښه رشته ده. د سخاوت او د غیرت دواړو په ښه رشته ده چې دسترخوان نه لري خان هډو کېدلی نه شي. او چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، په نوم به وي خو مسلمان هډو کېدلی نه شي. چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، په نوم به وي خو مسلمان هډو کېدلی نه شي. مننه جي. او ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي. ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي، ستا په رنګ بل څوک بې ایمان هډو کېدلی نه شي. مننه جي، مننه. مننه صاحب. ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي، ستا په رنګ بل څوک بې ایمان هډو کېدلی نه شي. او چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني، چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني، زما د خاورې ترجمان هډو کېدلی نه شي. چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني، زما د خاورې ترجمان هډو کېدلی نه شي. او شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي. شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي، نو اباسین خو د خپل ځان هډو کېدلی نه شي. چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي، ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نه شي. دلته مې یو دوه شعرونه لیکلي دي او بیا تاسو دپاره یو نظم خاص کر د یو خاص موقع په مناسبت دی. دا شعرونه چې واورئ تاسو ته پته ولګي چې نظم کې به صحیح. پښتو د چا میراث ده او د دین ملګري څوک دي؟ پښتو د چا میراث دی او د دین ملګري څوک دي؟ لږ ووایئ که نه، د اباسین ملګري څوک دي؟ پښتو د چا میراث دی او د دین ملګري څوک دي؟ لږ ووایئ که نه، د اباسین ملګري څوک دي؟ او ګریوان ته سر دننه کوي، ځئ لږ خو ایمان تیر کوي. ګریوان ته سر دننه کوي، ځئ لږ خو ایمان تیر کوي. د وینې 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 فلسطین ملګري څوک دي؟ دا نظم د فلسطین د بچو په نامه دی. دا زوړ نظم دی خو زمونږ حالات نه بدلیږي، نو بس چې نه بدلیږي نو د 13 کاله زړې خبرې مونږ نوي دي. غوریز انځور د دې نظم نوم دی، یعنی بیسټ پینټینګ، چې د ګوتو جوړ کړی تصویري ستاسو توجه به غواړم. په دې کې چې کوم ټکی ګراني زه به ورسره کوشش کوم چې تاسو ته ترجمه کوم. د دنیا د تصویرونو نمایش دی، د هر یو بر اعظم خلک راټول دي، د سپین پوستو او تور پوستو غلغله ده،
فنکاران د هر وطن ګوته په خوله دي، شاهکارونه ټول منډو ته اویزان دي، چا د غرونو د لمنو او سیندونو، چا د سپینو ګلورینو مستو جونو تصویرونه را جوړ کړي دي په وینو. هغه فن چې د فنکار روح پکې ښکاري، ټول حیران ګوته په خوله رنګونه ساري، چې په دې کې یو تصویر ته مې نظر شو. دا زما خپل پینټینګ دی چې په دې کې یو تصویر ته مې نظر شو، ډېره جقه ورته جوړه وه د خلکو. ما هم وکتل په غټو غټو زیر زیر چې په دې پینټینګ کې څه خبره خاص ده. یو ماشوم دی پروت په وینو کې لک پت دی، شین لوګی دی ځکه شاته منظر تک دی. د ماشوم خوا کې رحیل دی، په رحیل کې یو کتاب دی چې شین ټوکی ته چاپیر دی. د سیفون یو لوپټه هم په ریګونو کې پرته ده، په ګس لاس کې چوسنی کلک نیولې یو تعویز چې په سپین مزي سره سرمن کې د مرۍ نه په ګروي اویزان دی. ګروي دی اډوکي ته وایي ګروي. یو تعویز چې په سپین مزي سره سرمن کې د مرۍ نه په ګروي اویزان دی، اننګی لګ په دوړو باندې خړ دی، خړاغې سترګې وازه خوله د یرې مړ دی. غبرګ لاسونه یې واز کړي لکه غېږې ته د مور چې هوس کاندي. د اوږو او ملا د لاندې د سیزنۍ یو څو لړونه، د شګلوړې نه په ترس کې خټکۍ او پتون لاندې د ورني پیس کې ښکارېږي لږه وینه پکې چم ده، سره ټنګرې ټنګرې پرته ده. د پښتو په لاندې برید یې یو ګولی جوړ کړی غار دی، وحشتونه ترې راساسي چې سینه او ډونګه بیل دي. د امغانو د منځ لور ته یې د وینو کرښې تلې چې کچه وړه پچۍ یې په سرو وینو لمبېدلې. ایله تته ښکارېدله چې تازه تازه سنت دی. د کنجکو پیکړۍ د ښې خپې نه د چاپېره د تصویر د فریم د پاسه په نري شان له یو تار کې یو کاغذ را اویزان دی چې د پاسه پې لیکل دي USA Best Painting of the Century.